پام کول علیا ستا هیواد به هم لوټ لوټ کیږي. وخت چې جهاد روان وي اقتصاد د یو ملک ورسره قوي کیږي او که چیرې جنګ وي بیا هلته اقتصاد سیاسي ثبات نظامي ثبات له منځه ځي. موږ د پاکستان اسلامي جمهوریت هیواد ته چې په دې نوم یاد شوی دی یوه مفته د قرآن کریم مشوره ورکوو. په دې 4 کاله کې چې دلته امن راغلی تا د اقتصادي بحران وګوره. په د 4 کاله کې چې دلته امن راغلی اسلامي نظام راغلی تا سیاسي رکود وګوره تا نظامي سقوط وګوره. اصلا هدف دا دی ممکن ځنو جنرالانو دا فکر کړی وي چې اوس په افغانستان کې بیا جنګ چې موږ شروع کړو بیا به موږ داسې قسم په اقتصاد من کیږو بیا به د لاهور موټروې جوړوو ځکه چې افغانستان کې جنګ نه بلکې افغانستان کې جهاد دوی دپاره د اقتصاد یو منبع وه او دا زه وایم چې جهاد په خپل ذات کې زېږنده د اقتصاد دی. اما جنگ بیا ورانی ده تباهي دی. موږ درته مشوره دا ده چې ګران هېواد په کاڼو مه وله ځکه یې په کاڼو مه وله د الله جل جلاله د قول ان الله لا یغیر ما بقوم الله تغییر و تبدیل نه راولي په قوم باندې. دلته نیکان خلق دي دلته داسې خلق واک ته رسېدلي چې د الله دین غواړي د الله نظام په دې ځمکه غواړي. نور په داسې حالاتو کې چې ته زما ځالې ړنګوي زما کیږدۍ په کاڼو ولي ام د جنګ په نوم نه د جهاد ام د جنګ حالاتو کې جهاد خو نشته د دوی په مقابل کې. پام کول علیا ستا هیواد به هم لوټ لوټ کیږي. کاش کې چې په دغه مسئله دا علمي مسئله هغه د وخت علماو ورته تشریح کړې وه چې نن د افغانستان په جنګ کې ګټه نشته ځکه دلته الله جل جلاله د ولس ته خپله وعده ورکړي ان الله لا یغیر ما بقوم الله تغییر و تبدیل یو قوم نه راولي چې تر څو چې دوی په خپله د حق نه منحرف نشي. موږ په خپلو مشرانو په خپلو عمراو په امیر المؤمنین دام حیاته په ټولو مشرانو مو دا عقیده ده چې نیکان دي او د خدای دین غواړي. ته دا نیکان که په کاڼو ولي بیا هسې نه قرآن کریم ته لږ سر ورښکاره کړه نور پیغور نه درکوم ناټو ته سر ورښکاره کړه لن لرې نه د ناټو سره جنګ د افغانستان